د خیبر پښتونخوا په صوابۍ ضلع کې د استادانو اتحادیې د خپلو غوښتنو په حق کې د ګورنمنټ های سکول صوابۍ نه امن چوک پورې لاریون کړی دی. مظاهرینو ویلي دوی ته د حکومت د پنشن ظالمانه اصلاحات په یو صورت کې هم منظور نه دي. استاد له صرف پاسېدل پکار دي او موږ له د ټولو نه زیات نن چې د وخت ضرورت دی هغې کې دا نه دي د ګریډ باندې نه والې د ګریډ بي څخه پورې موږ ټول استادان یو. موږ افسر شاهي ختمول پکار دي چې زه افسر یم او زه استاد یم خپله ډیوټي به موږ کوو خو صرف دا خبره چې موږ له اتفاق او اتحاد پکار دی. ظلم دا به د قیامت پر ورځ چې کوم دی تیاري نو ګوره د استاد حق څوک نشي خوړی خو که استاد یو شو که وحدت د استادانو راغی بیا حکومت د استادانو راغی او که هر کیډر په جدا لاره درومي بیا مصیبت په استادانو راغی نو ګوره یو کېږو به لاس اوچت کوي. قسم یې وخوړ چې 50,000 روپۍ خبر ته راولی دا حکومت به ستاسو په خپو کې ناست دي. انشاءالله دا وعده ده زموږ د صوابۍ یو داسې زرخیزه ځمکه ده چې دې همیشه لیډر پیدا کړی همیشه د تحریک آغاز د صوابۍ نه شوی دی نو موږ به دا تحریک انشاءالله د صوابۍ نه کامیابو او دا پنشن که دا پنشن ختم کو زما په خیال اول زه د شوګر بیمار بیا د هارټ اټیک بیا ورپسې نور بیمارۍ کېدی شي هغه خپل وخت ونه راسو د وخت نه مخکې چپه شو نو که چېرې ستاسو دغه جذبه به حال وي دا کومه چې ده دا کومه چې زه وینم سړک هم ډک دی چوک هم ډک دی ډېر وروڼه وایي یاره سکول ته نه ځو رابطې کوي ما سره په سټیج ناش مشرانو سره چې یاره موږ به څه بیا بیا راځو هلته ناست نو انشاءالله څنګه چې قاري اشرف علي صاحب وي جیت به ستاسې خو اتفاق به غواړي هو. لاریون کوونکو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په سمدستي توګه د ټول کیډر د استادانو اپګریډیشن باوري کړي. پنشن ریفارمز چې کوم په تېر ګورنمنټ کې شوي دي یا اوس وفاقي ګورنمنټ کوم اقدامات کوي دا بالکل د سرکاري ملازمینو نه صرف د ټیچرز برادري بلکې د پوره سرکاري ملازمینو معاشي قتل دی. موږ د دې په بھرپور انداز کې مذمت کوو موږ دا شی نه منو چې زمونږ ریګولایزیشن د ټول دغه نه مکمل شوی دی چې څومره د هغې دپاره څه کول دي هغه ټول پیپر ورک ټول مکمل دی خو حکومت سره د پیسو په وجه باندې هغوی دغه یو خبره کوي چې موږ سره د هغې په وجه باندې موږ سره دا موږ نشو کولی فلحال. لاریون کوونکو استادانو غوښتنه کړې ده چې په ټوله صوابۍ ضلع کې د په کنټرکټ برتي شوي استادان مستقل کړی شي. حضرت یوسف، وحدت نیوز، پېښور. زندہ ہے ٹیچر